خو یو فلمر له خیره ذبحه کړی دی او دلته چې څوک چکر ته راځي دا ځای ادرس خو مې درکړه. ګوره موږ د دې فلمر بڼه کې نه کوو چې دې اوبو کې خوشي کړو، دا اوبه هم ګنده کېږي. وطني نه چې پوستکی ووځي بیا ټول خوند یې لاړ شي، نو پوستکی به ترې هغه بڼې به ترې صفا کومې چې پاتې شو هغه بیا وسوځو. صحیح ده که نه؟ یو خبره بله هم د ویټامینونه لري پوستکي کې. ښه ډاکټر صاحب دا بڼې وساره کېږي. ښه هلته دا بیخي پاتې کېږي خالي ګوره هغه شو صحیح په اشپزي پوهېږم هم نه، خو سره ځان هسې نېغ دې فکر کوي. دې لاره باندې فکر نه کوم خیمو موبایل لا نه ونه غورځېږي. ها په دې لاره به وښیو یاره، او دې چې په کومه لاره ځي لاره ډېره خطرناکه وي. دلته به زه لاس کلک کړم او پښې خو مې دلته داسې دي چې لاندې خوا یې نه شم نه. نو ویډیو تر اخره وګورئ، ادامه به لري. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو دا د غرونو په منځ کې چې کومه ساحه تاسو وینئ دا داسې ښکاري خو ډېره عادي ساحه، خو ولې څومره خوند چې دلته دی په یو ځای کې هم نشته. تاسو هر څه طبیعي دا وګوره، دا ګاډي چې وینئ ټول نن جمعې ورځ ټول دوستان راغلي دي هغه ته سایل ته چکر ته. ګوره زه تاسو ته ځای وښیم، هغلته ورونه ناست دي اړولی دیګ کوي. دې خوا دلته هم دغه دی فرش هوار دی. قاري صاحب زموږ ملګری دی هم ولاړ دی. قاري صاحب ساعت دې تېر شو که نه؟ ډېر ښایسته ځای دی. هغه سر کې ګوره هلته هم خلک ناست دي وړاندې پسې. یو خبر ورته وکړم چې نور کلیپونه هم درته کوم. دغه منځ کې تاسو وینئ ډېر صفا لکه منرال اوبه څه دي که نه، هغه ورته چکني جوړوي داسې ښایسته خوندورې یخې اوبه. او که د ده نه چې چای هم وڅښه که نه بیا فکر نه کوم نور ځای کې چای هم وڅښئ. داسې پورته د هغه سر نه دا اوبه راغلي دي. موږ به هم ملګرو دوستان سره راغلي یاستو، نو هغه ځای کې یو خوړ منځ دی، هلته به کینو، بیا به هغه کلیپ هم ورسره یو ځای کوم. ټولو ویډیو به تاسو سره زه شریکوم، تر اخره هم وڅارئ. نو زه به ادرس درته ووایم که نه، څوک راځئ دا ښارو د دې موټرو شور ماشور نه لرې د دې غره اړخ ته چې کله تاسو راشئ که نه، دا طبیعي اوبه ښایسته پاک هوا او ورسره شور ماشور نه لرې لوګي موګي دا شی نشته. تر هغه سر صفا پاک سوتره قیر سړک دی، دې خوا ته بیا داسې راځي دا موټر په دې خوړ کې راځي. نو دا د لغمان ولایت مرکز بابا صاحب دښته ګډوچ په سړک باندې امتداد باندې دا ځای پروت دی. نو ډېر خوندور ځای دی، راشئ ساعت هم تېر کړئ، خصوصا ژمي کې. نورو ویډیو هم در سره شریکوم، تر اخر را سره پاتې شئ. صحیح ده؟ موږ خو یو فلمر له خیره ذبحه کړی دی او دلته چې څوک چکر ته راځي دا ځای ادرس خو مې درکړه. ګوره موږ د دې فلمر بڼه کې نه کوو چې دې اوبو کې خوشي کړو، دا اوبه هم ګنده کېږي. دې اوبو نه خلک د څښلو استفاده هم کوي. دا موږ خو دې پلاستیک کې اچو، که دلته موږ پیاز هم واړو په پوستکي کې پلاستیک کې اچو، تر څو پورې کله موږ ځو ځان سره اخلو چې د لرې ځای دی هغلته اچو. دلته زه باور یم ډېر خلک به راشي که نه چکر ته راځي. بیا چې زه هم دا ځای ګنده کړم بل هم ګنده کړي، دا خو ښاروالۍ والا هلته نه راځي صفا کوي نه که نه. او نور خپله پوهېږي چې صفایي نیمه ایمان دا طهور شطر الایمان. نو نور هم خوښه خپله ښه دومره ښایسته ځای دلته چې دیر وکړي او بیا سره څومره ډپریشن چې او څومره هغه بوج د انسان په ذهن باندې یو ساعت نیم ساعت لپاره راشي انشاءالله هر څه به ختم وي. صحیح ده؟ ادرس مې درته ویلی دی مخکې، نور هم یې درته وایم. قاري صاحب زه درکوم فلمر دی صفا کړه انشاءالله. او بیګونه خو له خیر ایښي دي، په خلاصېدلو دی. په خلاصېدلو ده هغلته مو بسترو لپاره ځای ښه ماشاءالله ښایسته ځای دی او ډېر خوندور ځای دی که نه. خالي ونې نشته دي. دا قاري صاحب څنګه چل دی؟ دا ځای دې خوښ شو که نه؟ الحمدلله ډېر ښایسته ځای دی. شیخ نو دغسې ځایو ته دغسې ساحو ته باید هر سړی هر کس هڅه وکړي چې لاړ شي د دې لپاره چې افغانستان یو غرنی وطن ده او یو خوندور وطن ده. داسې پاک پرېږدي درشه دغه ونیسه هلکه لاس اوبو کې مه وهه. نه دا ځایونه به ترې پاک کړو او دا بڼې به ترې لرې کړو چې کومې ونه لرې کړي. پوستکی هم ونه بس ځکه دا وطنی دی که نه، وطني نه چې پوستکی ووځي بیا ټول خوند یې لاړ شي. نو پوستکی به ترې هغه بڼې به ترې صفا کومې چې پاتې شو هغه بیا وسوځو. صحیح ده که نه؟ یو خبره بله هم د ویټامینونه لري پوستکي کې. ښه ډاکټر صاحب
چا چې په سر وختم نه هغه جوړې دا سر باندې قاری صاحب دا خوشې کوم مېز کلمې وباسو صحیح ده نه کار پاتې ده نه کلمې وباسو ګاډي نشته کوي کار نه ولا قاری صاحب دا صفا کو کنه نه دا خو ګاډه باندې هغه غاز خو نه دي ولا لور لکتیسی تاسو دا بره وینئ که باران ماران وموشي که نه دومره غټه ګټه ده چې پته هم نه لګي څنګه قاری صاحب ما ته به روډ په لاس باندې زه پاکېږي هلته یې څه کوي چې هغه کوي روډ ته لږ دا هغه به هغه وکړه لکه کار دې پرېږه ودرېږه دا باندې باندې دا څلور پنځه نه پاتې راته شي زر زر پاکېږي بیا دا باندې وسره کېږي ښه هلته دا بیخي پاتې کېږي خالي ګوره هغه شو قاری صاحب کېږي داسې دا جاوید جان دی هغه سره پرېږدم هغه پرېږدي نه سره چې پرېږدي بیا کومه ځای نه نیسي ها هغه دا ځای نونیسه دغه واچوه لمبه کېږي دا ځای نونیسه نه ولې پرېږده دا وخت نسته ورکړه بس به یې قاضي اختیار ته صحیح په اشپزي پوهېږم هم نه خو دې سره ځان هسې نیغ نیغ کوي اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثار به په دغه ماشومانو باندې وي نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله موږ قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشرې آداب همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه ورسن نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ستا نتیجه مخامخ مونږ خو له خیره دیګ تیار دی تو درې چې دیګ به سره قمرای سي خان دې خواته تیږه او ماشاءالله ډېر خوندور ځای دی تاسو وینئ خلک لږ هوا نیولې ده دکې مو چې وکړ پیاز او بل هم څه شی واچول قاري صاحب رومیان اوږه ادرک او هغه ګشنیز بل څه و مرچ او غوښه د پیلمر غوښه وطنی و که نه پیلمر خو چې ټوله ورځ ښه تاسو ته دا ادرک وښیم یو ښه دلته سلاد دی دا ملی دي ته دا سپاکه لږ ذره لږه تاسو یو بادرنګ هم خورو بادرنګ نه دلته ما شو دا ټول کله مې پلاستیک واچوم نه دا ټول پلاستیک واچو به ګنده کېږي هله پلاستیک خلاص که دا ټول پکې واچو هله هغه سر نه د اوبه هم داسې را روانې دي که نه بره چینې دي چای ته دومره خوند کوي دومره خوند کوي که چای مو وڅښه شین چای بیا بل ځای چای به ونه څښئ نو ویډیو تر اخره وګورئ ادامه به ښه زه تاسو ته زه مخامخ ځایونه ښیم ښه د هغې به دیګ وکړي دغه دی به لګیا دي دیګ پکې وریجې دلته خیشتي دي له خیره دغه دي او قاري صاحب زموږ لګیا و د دیګ کوي ماشاءالله تکړه دی ښه تجربه هم لري که نه قاري صاحب تجربه لري موږ خو ډېر دیګي کړي دي زه تاسو بره ځای ته ښیم
دا هدلته به کومه څخه ځو خو لاره نشته دومره صفا اوبه دي دومره صفا اوبه دي هدلته خو لاره نشته ده که نه نه دې ځای کې ختل نه کېږي ممکن نه دي دلته به داسې لاړ شو هدلته هم لاره نشته کومه کې به لاړ دې خواته به لاړ شو بیا هداسې لاره وګورو خدای څنګه ګرځې ګوره کومه ځای کې راکوزېږي ګوره ګوره ورته خدم دې په لاره خو نه شو هغه بله هم ولاړ دی همدې لاره باندې فکر نه کوم وښیو موبایل لا نه ونه غورځېږي ها په دې لاره به وښیو یاره او دې چې په کومه لاره ځي لاره ډېره خطرناکه وي دلته به زه لاس کلک کړم او پښې خو مې دلته داسې دي چې لاندې خوا یې نه شم نو ښه دلته خو مې لاس کلک کړ په ډېره سختیو دلته راغلم دلته دا بوټي دي نو ممانعت کوي اوس ودرېږي دلته اوختی شم او که نه که وغورځېدم نو ضرور به مې کوم ځای ماتي نو اوس کوشش کوم چې پښې مې دلته کلکې سي ها زه به داسې وکړم چې اول به ځان ته دا بوټي راټینګ کړم دا هغسې ډېر په سختۍ راواوښتم ځای درښیم داسې ځای دی نو اوښتل پکې سخت دی بیا دې خوا دا بوټي مخ مې مه ووینئ ها چې پورته لاره ده ها دې خوا راځو چې دا سیریان دلته دا چیریان دومره په سختو سختو ځایو کې داسې اسانه ګرځي ځو دې خوا وګورځو د دې بوټو ځایونه اوبه راځي هغه نه تېږي ځایونه ها داسې به کومه چې وښیو څومره چې پورته ځو هغومره سختي راځي که نه داسې به لاړ شو دا په اوبو کې دلته هم نه کېږي دلته بوټان راټول شوي دلته وخته کوي نو دا ختل به څنګه شي داسې به وکړو بېرته به لاړ شم او پسې کې ځم تاریخو هغه سر ته خېږم دغسې راخېږم داسې لاره شته هشته ورې هغه ته ده هغه سر کې هم کسان ولاړ دي دې خوا دلته ورته یو بل شی وښیم دا طبیعي چې کومه جوړې دي لکه خوله غوندې دا وګورئ دا څومره غټ غار غوندې دی وړاندې ځو دې خوا غاټ کاڼی دی خو د منځ باندې نیم دی اوبه ترې بهېږي ښه مخکې ځو تاسو چیلیانو ته ګورئ که نه هغسې لګیا دي خوراکونه کوي دې بوټو کې دې بوټو کې ما لاس ولګېده لاس یې راته ټول وینې کړ او دې خوري ښکاري ورته لاس مې هغه به یې وینې کړی دی دغه ځای ده چې تېرو بوټو د ورې دغسې خوري بېغمه مې ګډ ده دلته وګوره څومره خوندورې اوبه خوندور ځای اوس ژمی دی که دغه هلته اوړي کې راشي سړي نو لمبا ممبا پکې کېږي او عجیبه تیږې دی ځکه دا چاپونه وګوره دې کاڼي کې داسې فکر کوي لکه هغه یې چې کړي څه ورته وایي حجامه یې چې کړي که نه چې دې کاڼي باندې چاپو ته وګورئ حجامې چاپونه دي بیخي مخ رقم کاڼی دی او دې بل کاڼي ته وګورئ
خبرې تیږې ته وګوره څومره خوندورې اوبه دلته چې انسان ته خوشحالي او دلته چې د انسان هغه ډپریشن نه کمیږي نو بل وخت هم داسې دی صحیح د نورو نړۍ کې به وي خو اکثره بیا داسې چې هغه یو څه طبیعي نیچرل وي که نه یو څه ناڅه هغه وي مصنوعي دي جوړ کړي نو لله الحمد دلته هر څه په هغه دي نیچرل دي کار که وشي سیلانیانو ته سهولیت برابر شي بهترینه وطن لرو ها ماشاءالله اصلي ځای خدا دی تاسې دلته وګورئ اصلي ځای دا دی تر ټوله خوندور ځای دا دی دلته خو کاش موږ هر څه برابر کړي وه خو ونه شو مثلا مشرانو هغې رانغل دا ښه ځای دی د مستي وګوره خپل راشي دې خواته دې ګټو ته وګورئ دې ګټو ته وګورئ عمر راورسېد یو چیلی دا دی چېرته راغلی ها چکر ته راغلی هلته راځه نو ماشاءالله دلته زرینه ښایسته ځای دی دا وګوره داسې وګوره څومره خوند کوي یا داسې کلي ده هغسې کلي لاندې دا وګوره دا دا ځای دی ماشاءالله دا ویډیو به انشاءالله هم دلته نوره بنده کړو او مخکې پاس هم ډېر ښایسته ښایسته ځای دی ته کاڼي دغسې جوړ شوي لکه هر شی چې په لاس باندې که نه دلته وګورئ دلته وګوره ها راځو دې خواته کومه دی چپ شه او دې خواته هم ځای دی دا طرف ته څه هم ګورو راشي دا دلته هم ښایسته ځای دی دا چې دې ځای کې اوه ښه څومره غټ ځایونه